اوس بلنه ورکوم ملګري محمد عثمان عمر له. د لوی او بخښونکي خدای په نامه، قدرمنو عزیزانو، حاضرینو، ستړي مه شئ. دلته محترم حاجي صاحب په محلي سبک باندې خبرې وکړې، ښې خبرې وکړې. محترم استاذ رستار طریقي مسایل، ننني جهاني سیاسي مسایل له حقوقي جهته تاسو ته وڅېړل. تاسو درنو دوستانو او مورخینو ته معلومه ده چې نننی افغانستان د ټول پښتون ګډ کور و او دی، خو خبره دا ده چې دې قوم تل د کور د خاوند په حیث وهل خوړلي، رټل شوی او حتی کله د یوه او کله د بل ناروا قوت په واسطه په خپل کور کې د میلمه په حیث هم نه دی پرېښودل شوی. زه نه پوهېږم چې د دې ځمکې د دوی په ځمکه باندې په کوم ځای کې د سرو زرو خزانې موجودې دي، یا دا چې دې قوم د چا په خزانو خېټه اچولې وه. یوه ټوکه به وکړم په دا کابل کې هغه وخت کې چې موږ وو ځوانانو، نو په دا ځوانانو کې یوه ټوکه را پیدا شوله، وایي د افغانستان خو په روسانو باندې اولمیر ونیوه. نو موږ ویل چې اولمیر خو هر څه نیولی، خدای دې وبخي. اوس وایي ویلې چې زما وطنه د لالونو خزانې زما او ستا هره ذره کې دي د لالونو خزانې. نو روسانو ویل چې رښتیا دا خو دا پیدا هم کړله دلته. او خوست یې پې باندې ګلزمان ونیو، ځکه چې ویل خیسته قهرمان او هغې خوا پې باندې د مجاهدینو رامړ شو، خو اوس یې واخیست خراب یې کړ. نو زه نه پوهېږم چې دلته دا زموږ په ملک کې څه شی و. په داسې حال کې چې ګوډ تیمور، سکندر، مغولو او عربو دا قوم د مختلفو بهانو او عنوانونو لاندې همیش تر فشار او غوبل لاندې نیولی و. که تاسو صرف د منځنۍ پیړیو په دوران کې وګورئ چې د فارس او عربو امپراتورۍ په سوونو کلونو زموږ پر هېواد باندې خونړۍ جګړې تحمیل کړي، د دوی په خوله به یو څه مطلب به یې بل څه. د مثال په ډول عربو د اسلام د مقدس دین د خپرولو تر عنوان لاندې هغه څه وکړل چې په بعضې حالاتو کې انسان په ویلو او لیکلو شرمېږي. بالخصوص د اموي او عباسي خلیفګانو په زمانه کې چې دا د سیستان او خراسان تاریخ تاسې وګورئ، فقط د سر پرې کولو، د چورولو، د تالانولو، د ښځو د بیولو تاریخ دی چې مجموعات د همدغې نه تشکیلوي. ښه په دې کې شریف انسانان، شریف مسلمانان د اسلام د دین دپاره تبان کار کړی دی، مګر د دغې منطقې د منځنیو پیړیو دا ټول تاریخ چې تاسو مطالعه کوئ فقط د وهلو، تړلو، چورولو تاریخ دی. او دغه منطقه په منځنیو پیړیو کې دغه نننی افغانستان په دغه منطقه کې واقع و. نو بناءً ملي مبارزین په دغه وخت کې په هر نوم چې د دوی دپاره چسپ درلوده وهل شوي، ټکول شوي، وژل شوي، سرونه ترېنه پرې کړل شوي، په هر عنوان شوي. زموږ په هېواد لا د منځنیو پیړیو استبدادي اسمان ولاړو چې زموږ نه لرې په غربي نړۍ کې خلکو ځان د فیوډالي استبداد نه ځان د خلاصولو په لار کې روان. معنا دا چې دا وخت چې په منځنیو پیړیو تاریخ زموږ په منطقه کې دا لوبې شروع کړې وې، هم زمان د دې په لږ وړاندې وروسته حالت کې په اروپا کې دلته د کلیساو استبداد خپل اوج ته رسېدلی و. معنا یې دا چې سیاست د کلیسا په لاس کې، اقتصاد د کلیسا په لاس کې، تماما مسایل دلته داسې روان و. دلته د منځنیو پیړیو په اواخرو کې د استبداد او د کلیسایي استبداد پر ضد باندې چې مسایل طرحه شول، سیاسي مبارزات شروع شول، د ښارونو تشکیل شروع شو، د فیوډالیزم پر ضد د ښارونو د دننه د بیرون نه دغه مبارزې تودې شلې. بالاخره د صنعت د انکشاف په نتیجه کې دلته فیوډالیزم ماته وخوړله، او مګر زموږ ستاسو په مناطقو کې په همغه عظمت و. دلته د کشتیراني صنعت په اروپا کې مخ ته لاړه، سرمایه په پښو ودرېده تر ممکنه حده پورې. همدا علت و چې دوی د شرق خواته مخه کړله، د اسیاو خواته یې مخه کړله.
په اروپا کې هم د 18مې پېړۍ په ټول جریان تاریخ که تاسو وګورئ د انګلیسانو د فرانسویانو د جګړې تاریخ و او بالاخره هم دا غربیان مخ په شرق سره لاړل، په لوی هندوستان باندې خېټه واچوله. په لوی هندوستان کې فرانسویانو، هالنډیانو، پرتګالیانو او انګریزانو دا پې ورغلل. پرتګالیانو او اسپانویانو خو ټینګه ونه کړله، مګر د فرانسویانو د انګریزانو ترمنځ په هند کې هم عیني جګړې روانې وې، لکه دلته چې په اروپا کې د دې د مملکتو ترمنځ روانې وې. همغه علت چې د انګریزانو پارلمان او حکومت د خپل شرقي کمپنۍ سرمایه‌داران په هند کې حمایه کړل، هغوی ته کومک ورکړ. فرانسویانو دا کار ونه کړ، د فرانسویان د انګریزانو په مقابل کې په هند کې ماته وخوړله او هند په دغه وخت کې ټول هند د انګریزانو په لاس ورغی او هند انګریز یو بلا رقیبه استبداد په د هند په نیمه قاره کې شروع کړله. کله چې د هند په نیمه قاره کې دا استبداد د انګریز شروع کېږي او هند په کلي د انګریز تر باوجود دې چې په هند کې ډېر مقاومتونه وو، جنګونه وو، ناحیوي جنګونه، منطقوي جنګونه، حتی د ښارونو په سطحه جنګونه دا شوي دي. خو په هر حال د دې ټولو مقاومتونو سره سره هند د انګلیس په ولقه کې ولید. دلته د چې هند هغه بهانه وبښئ انګریزانو هغه بهانه بیا تکرار کړله چې زمونږ د هند امپراتوري د شمال د خوا د تهدید لاندې ده. د شمال د خوا نه د تهدید لاندې رانه شي د احتمالي خطر د روسانو، لکه روسانو چې دا باده کوله د خپل تجاوز په وخت کې چې زموږ جنوبي سرحدات د امریکې نه په امن کې وي، د CIA نه په امن کې وي او یا د راډیکالیزم اسلامي راډیکالیزم نه په امن کې وي. عین بهانه وه. هغه منتها 200 کاله مخکې وکړه، د 200 کاله وروسته وکړله. د دې بهانې دپاره ورو ورو پښې را اوږدې کړې تر څو پورې چې تر موږه راورسېدو د ډیورنډ خط شو، دا شو، بالاخره دا منطقه یې وویشله. اصل سوال چېرته دی؟ تاسو څه فکر کوئ چې په دې منطقه کې دا ټولې جګړې شوي دي، دا جګړې د څه په خاطر وې؟ دا جګړې نه پرون د ډیموکراسۍ په خاطر وې او نه نن د ډیموکراسۍ په خاطر دي. لکه مخکې چې استاد ترقي ورته اشاره وکړه که دا ډیموکراسي وي کویت کې ډېر ضرورت دی. زه بیا وایم چې دا نن د عربو په هېوادو کې د انسان نه غوږ پرې کول کېږي، لاس پرې کول کېږي د یو عادي غلاب په سر باندې او هلته امریکایي قطعات موجود پراته دي. هلته دا ډیموکراسي ولې نه پیدا کېږي؟ دا ډیموکراسي که پیدا کېږي په افغانستان کې یا په وروسته پاتې ټولنو کې په جبر سره، نو زه بیا دا وایم چې دا ډیموکراسي خو وایم 200 کاله مخکې تاسو د 200 کال نه راوړاندې تاسو شریف حسین د مکې نه پسې واخیسته او د اردن او د سوریې د سرحداتو نه هم دا اوسنۍ سلطنتي کورنۍ رامات کړه پې باندې. که دا ډیموکراسي وي چې صدام راولمسوه، ګلاسپي سفیر د امریکې دې ورشي صدام ته یې ووایي چې که تاسو د خپل سرحداتو کومه لانجه لرئ امریکا پکې غرض نه لري، او صدام رامر شو په کویت باندې او په خلیج فارس کې 2.5 زره عساکر د انګلستان او د ټول غربیانو پیاده شي.